قدر منو اوریدونکو دا د اول انډیا رادیو د بهرنیو خبرونو پښتو څنګه ده. نن د 2020 میلادي کال د نومبر د میاشتې د 18 نیټه ده. د سیمه او نړۍ تازه خبرونه واوري. دا خبرونه تاسو ته پشپک ماري وړاندې کوي. لومړی واوري د خبرونو مهم سرټکی. لومړی وزیر نریندر مودي ټینګار وکړ چې یو همغږی او ځواب ویونکی آسیان یعنی ASEAN د ټولو د امنیت او ودې لپاره مهم دی. هند د جبوټي خلکو ته د 50 میټریک ټنه خوراکي توکو مرسته وړاندې کړې. لومړی وزیر نریندر مودي د میانمار په ټاکنو کې د بریا لپاره آن سان سو کی ته مبارکي وویل. په 13 شپږو اونیو کې هر ورځ په 69 ډول 11 لکو څخه ډیر کووډ-19 ازموینې ترسره شوې. لومړی وزیر وویل چې هیواد د ځان بوسیا هند د هدف او خواري سره پرمخ ځي. اوس واورئ بشپړه خبرونه. لومړی وزیر نریندر مودي په میانمار کې په ټاکنو کې د بریا لپاره آنګ سان سو کی او د هغې ګوند د ډیموکراسي ملي لیگ یعنی NLD ته مبارکي ورکړ. په یو ټویټ کې لومړی وزیر وویل چې د ټاکنو بریالي ترسره کول په میانمار کې د روانو ډیموکراټیک لیگ یو بل غم دی. ښاغلي مودي وویل چې هغه د اګلې آن سان سو چی سره کار کولو ته سترګې په لار دی ترڅو د دواړه هیوادونو ترمنځ دودیزه اړیکې قوي کړي. لومړی وزیر نریندر مودي ویلي چې هیواد اوس د هند په ځان بوسیا کېدونکي هدف او هوکړې سره پرمختګ کوي. هغه وویل د هند په ځان بوسیا کېدو مفکوره له 130 میلیونو څخه زیات هندیان ګډ شعور دی او زموږ د هیلو یوه برخه ګرځېدلې ده. ښاغلي مودي ټینګار وکړ چې د هند ځوانان په ټوله نړۍ کې د هندوستان سوداګریزې نښې سفیران دي او د دوی هند کلتور او دود نمائندګي کوي. لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې په نوی ډیلی کې په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د سوامي ویویکانند د ژوند کچې مجسمې له پرانیستلو وروسته دا خبرې کولې. ښاغلي مودي وویل چې د ځان بوسیا هند یعنی آتم نربھر بھارت لپاره هدف تر فزیکی یا مادي خود اتکا پورې محدود نه دي. هغه وویل چې دا متحرک دی او پراخه لړۍ پوښي. ښاغلي مودي وویل یو ملت یوازې هغه وخت په ځان بوسیا کېږي چې په فکر عمل او سرچینیو کې په ځان متکی شي. ښاغلي مودي وویل د ملي ګټو په پرتله زموږ ایډیولوژي ته لومړیتوب ورکول یو څه دی چې زموږ د هیواد ډیموکراټیک سیستم ته زیان رسوي. هغه وویل چې زموږ نظریه باید وکتل شي چې د ملي ګټو په مسلو کې مخالفت نه بلکې د ملت ملاتړ کوي. د روغتیا وزارت ویلي چې د کووډ-19 د لیږد لړۍ بندولو لپاره په سټراټیژیکۍ کې پراخې او لوړې ازموینې حتمي دي. د ټویټونو په لړ کې وزارت وویل چې د سږ کال په جنوري کې له 100 ازموینو څخه هند د نومبر په میاشت کې تر 12 میلیارډ څخه ډېر ازموینې اخیستلې. د ورځنۍ ترفیعت 15 لکه ملي ازموینې سره په 13 شپږو اونیو کې هر ورځ په 69 ډول له 11 لکو څخه ډیر ازموینې ترسره شوې. وزارت وویل چې دا ډول هر اړخیزې ازموینې د ژر پیژندنې ګړندۍ جلا کېدنې په وخت سره روغتون کې بستر کېدو او د کووډ-19 قضیو مؤثره درملنې لامل کېږي. لومړی وزیر نریندر مودي وویل چې آسیان د هند د ختیځ د کړنلارې اصلي هدف دی. نن مخام د آسیا او هندوستان 18مې غونډې ته په وینا کې ښاغلي مودي ټینګار وکړ هند باور لري چې همغږی او ځواب ویونکی آسیان د ټولو د امنیت او ودې لپاره مهم دی. هغه وویل د هند او آسیان ملګرتیا له دودونو او جغرافیې سره تړاو لري. لومړی وزیر وویل د هند او آسیان ترمنځ په ټولو اړخونو کې د ارتباطي کچې لوړولو د هند لپاره لومړیتوب دی. که هغه فزیکي، اقتصادي، ټولیز،
डिजिटल माली या समुद्री वी हगा ज्यादा कड़ाचे हिंद और आसियान प 1300 कलूनों के पदे टूलो बरखों के नजदे शविये दी ननमा खाम रस्नियों ता पवैना के द बहरनियो चारू वजारत सेक्रेटर रीवा गांगुली दास ववेल चे लुमड़े वजीर मोदी द कोविड-19 पराखा नारोगई सरा द मुबारजा लपारा द आसिया द नखतूनो हरकले वकड़ आओ द कोविड-19 आसिया दरमल फंड के द $1 मिलियन मरस्ता ऐलान करिए हगे ववेल चे लुमड़े वजीर द वबा पवड़ांदे प मुबारजा के द आसियान आओ हिंद कोवी अड़ी के प्यावड़े कवलो बांधे टिंगार कड़े दे हगा द हिंद लखवा द आसिया द इत्साल द मलातड़ लपारा द $1 मिलियन लाइन क्रेडिट वड़ांदे कड़ हिंदुस्तान द जबूटी खलको त द तिबी आफतूनो आव द कोविड-19 वबा द कंट्रोल कवलो लपारा दोस्ताना हिवादुनो त द मरस्ते पक्तोगा द पिजोस मेट्रिक टना खारकी तो को मरस्ते चमतू खड़िए पर जबूटी के द हिंद सफीर अशोक कुमार द हिवाद द टुलनीस चारो आओ पेवस्तून वजारत सेक्रेटर जनरल मीना अफा अली अहमद त द बशरी मरस्ते आओ द नावरीन द राहती बरखे पतोगा द INS बेड़ई एरावत लखवा द खारकी तोको डाले वस पारले पयावा बयान के द बहरन्यो चारू वजारत ववेल चिदा गाम द सागर दुआ यानी पसीमा के द टूलो लपारा अमनियत वदा यवा बरखावा चे लमखे बइये द हिंद हुकूमत पसीमा के मलगरो हेवादुनो त 2 अव्या मेट्रिक टना बशरी मरस्ते बराबर वी द मुताहिदा अयालातो फदराली टाकनो चारवाको पहले चे दस्पीने माने द 2000 शलम काल टाकने द अमेरिका पतारीख खेतर टूलो खंदीवे परून द होमलैंड द अमनियत सांगे यवागडा एलामिया खपारा कड़ा सोक चे द नवंबर पर द्रेमा द वलसमशरी टाकनो लपारा द मुताहिदा अयालातो द राये वर्कवलो सिस्टमूनो पसातना के खार कावा द साइबर अमनियत आउजेर बनावी अमनियत अदारे यानी सीसा कमीटे ऐलान वकड़ चे दासे हित सनद शतून लरी चे द राये वर्कवलो हित सिस्टम पकूम डवल जोड़ जाड़ी शवेवू दोई ववेल चे हित राये नदी हज शवी आओ ललासा वर्कड़ल शवी या बदल शवी कमीटे ववेल चे द टाकनो परोसे प आड़ा द गलत मालूमात वर्कवलो डेरे बे असासा आद्या गाने आओ फिरसतूना शतून लरी दो ऐलान वकड़ चे मूग डाड वर्कवू चे मूग द टाकनो प अमनियत आओ बशपड़त्या बावर लरू कमीटे लहगे वरुस्ता खबरे वकड़े चे खागली ट्रंप द सबूत परता आद्या वकड़ा चे द हगा लपारा द 2.1 मिलियन राये द 13 पटाकनों के हस शविये वे द हिवाद द कोविड-19 द ब्या रोगने कचा द्रे नवी सलने तरसेदले पतेरो स्लोरविश सातों के न सलवेक जरो सखा डेर द कोविड नारोगान रोग शवी दी द रोगत्या वजारत वैलई चे द रोग शवियो खलको टूला शमेरा तर यो अत्या लको 15 जरो पोरे लवड़ा शवियेदा ओस महाल टूले कजिए द टूलो मुस्बतो कजियो यवाजे 15.15 सलना जोड़वी दा महाल पहवाद के दफा आलो कजियो टूला शमेरा स्लोर लका स्लोर अतिया जरा दा पतेरो स्लोर विश सातों के स्लोर सलवेक्त जरा अता सवा स्लोर अविया नवी कजिए रामंस तशवी आओ ददेल अमला पहवाद के द मुस्बतो कजियो शमेर उवा अतिया लकोतर सेदले ओस महाल द हिंदुस्तान द कजियो द मडीने कचा यो अशारिया स्लोर उवा सलना दा चे दा पन्नड़ीवाला कचा यो लटीटो कचा दा परवानो हालातो यव तबसरा द तबसरे इनवान दे पाकिस्तान के द खबरियालानो सियासी फ़हालानो और द मुखालिफानो पर ज़िद सख्त दरीज लिखना द मोहम्मद खावर हसन और जबाड़ा वैना द हरिंदर कुमार स्वाति स्तुंजे कचरे प वक्त सरा लमंजा लाड़ी नशी नो वदा कई आओ द दीव द मिनजलो हसा नवी स्तुंजे रामेंस्त कई पाकिस्तान के जाड़ा स्तुंजे कमे नवे चे उस नवी स्तुंजे रामेंस्त कीगी खो न द पाकिस्तान हुकूमत और न हम पोज वैलेशी चिस्तून जे नासापा रापोर्ट शवी दी द बलूचिस्तान खलक लौगदे मुदे राह से द जुल्मुन सर मख्ती जबरी द्रम तकेदल द सिमे द खलक लपारा आदि खबर गर्जेदले खो पौजी मशर हैस कला द्विता पामलरना न दकड़े टेरोरिज्म द पाकिस्तान द खलक लपारा यवास्तुन ज जोड़ा शवे पसलगुन पाकिस्तानियान द टेरोरिज्म कुर्बानी शवी दी
د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې په آرمي پبلک سکول باندې تروریستي برید شوی و. یو سل څلور دیش ماشومانو په ګډون د یو سل 9 خلکو وژل کېدو وروسته داسې انګېرنه کېده چې د ترهګرۍ پای ته به جدي پاملرنه وشي، خو داسې ونه شوه. تروریستي بریدونه دوام لري. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پاکستان عکس د یو داسې هیواد جوړ شوی چې ترهګرو ته پناه ورکوي. حقایق لرونکي ټویټ کول یا په ټولنیزو رسنیو کې یو څه لیکل یا د ویډیو اپلوډ کول ستونزو او مسلو ته د بلنه ورکولو برابر ده. د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون 2014 د هغو کسانو پر وړاندې د خطرناکې وسلې په توګه کارول کیږي څوک چې د پاکستان د وضعیت په اړه ټویټ کوي یا په ټولنیزو رسنیو خپل نظر څرګندوي. اف آی آر په 1300 میاشتو کې د ډیرو خبريالانو پر وړاندې ثبت شوی او دوی د فدرالي تحقیقاتو ادارې لخوا غوښتل شوي دي. د 2000 کال د اکتوبر په 20 د عمومي خبرنامه امیر سولنګي ټویټ وکړ چې هغه د فدرالي تحقیقاتو ادارې د سایبر جرمونو څنګه لخوا په غیر قانوني توګه نیول شوی. هغه د اکتوبر په 9 د شپې 9 بجې درم تکړې شو او سحر په 4 بجو خوشی کړې شو. د پیښې 2 ورځې وروسته د 2000 کال د اکتوبر په 20 د جیو نیوز خبريال علي عمران سید ورک شو. د سید رور د هغه د ورک کېدو راپور ورکړو چې د کراچۍ په اواري هوټل کې د کپټان محمد صفدر نیول کېدو پورې اړوند د سی سی ټي وي فوټیج ته منسوب شوی و. د خبريالانو جورنالستي اتحادیو د پاکستان بار کونسل او عام ولس د سختو لاریونونو وروسته د سند حکومت او پولیسو د مسلې یادونه وکړه او بیا علي عمران سید وموندل شو. د هغه د ورکېدلو لامل دا وښودل شو چې هویت په غلطه څرګند شوی و. دا لومړی ځل نه دی چې داسې شوی. ډیر جورنالستان، سیاسي فعالان او حقیقت څرګندونکي د غلطفهمۍ په نوم تختول شوي دي. د سید تر مخه د 2000 کال په جولای کې د خبريال متی الله جان د تختونې لامل هم د شناخت د غلط پوهاوی په توګه بلل شوی و. متی الله هم له سختو لاریونونو وروسته خوشی شو. په داسې حال کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې یو نوی ژورنالیست چې ډیر خلک یې نه پیژني که هغه د حقیقت خودلو یا د حق لیکلو حماقت وکړي نو حشر به سوي. خلک له داسې وضعیت څخه ستړي شوي دي. غواړي سیاستوال د وضعیت په بدلون کې رول ولوبوي، مګر یو سیاستوال څنګه کولی شي وضعیت بدلولو کې رول ولوبوي کله چې هغه په خپل نه پوهیږي چې څوک به د ناسمو تورونو په تور ونیول شي. د متقاعد تورن محمد صفدر مثال په دې برخه کې د وضعیت درک کولو لپاره کافی دی. د میاں نواز شریف زوم متقاعد کپتان محمد صفدر او د هغه میرمن مریم نواز د پوز پلوه عمران حکومت پر ضد لاریون کړی وو. هغوی د قائد اعظم محمد علي جناح د مقبرې بې حرمتي کولو په تور نیول شوي وو. د دې پر ضد په ټول پاکستان کې لاریونونه وشول. وروسته د سند ایالت والی محمد زبیر یو خبريال ته وویل چې د سند د پولیسو انسپکټر د مریم د هغې میړه او 200 نورو پر ضد د اف آی آر درج کولو لپاره تختول شوي وو. بلاول بټو په دې حق دا ویلي دي چې دیموکراتیکه لاره دا ده چې که کومه خطا وي باید تحقیق وشي او که چا تېروتنه کړې وي د هغه پر وړاندې باید اقدام وشي. په زوره غږ چقول غلطه ده. د نن ورځې په پاکستان کې یوازې خوندي خلک هغه څوک دي چې د پوس استخباراتي ادارو او د دې د ګران حکومت یا مشرانو په خلاف خبرې نه کوي، مګر خلک له دې وضعیت څخه ستړي شوي او دا یو لوی انقلاب ته لاره هواروي.